د پاکستان هیواد طالبانو ته د افغان پوځ د روزنې او بیا منظمولو مشروط وړاندیز کړی دی. د غني د حکومت ځینې غړي په بهر کې د افغان دولت د کار په دوام ټینګار کړی دی. افغان ښځینه ښوونکي او صحي کارکوونکو د خپلو معاشونو غوښتنه وکړه. پاتې جزئیات یې په دې ویډیو کې وګورئ او پښتون غږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان طالبانو ته د افغان پوځ د روزنې او بیا منظمولو مشروط وړاندیز کړی دی. د پاکستانی پوځ کې یوې جګپوړي سرچینې BBC ته ویلي پاکستان افغان طالبانو ته د افغان پوځ د روزنې او بیا منظمولو برخه کې د مرستې وړاندیز کړی دی. سرچینه وایي په دې اړه د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې هم شوې دي. سرچینه زیاتوي په وروستیو کې کابل ته د پاکستان د پوځ استخباراتو ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر موخ هم پر همدې موضوع خبرې کول وو. افغان طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او پخوا یې وضاحت کړی و چې ISI مشر کابل ته د سفر پر مهال یوازې پر دوه اړخیزو موضوعاتو او د امنیت برخه کې د پاکستان پر اندېښنو غږېدلي. سرچینه وایي د پاکستان دا وړاندیز په دې پورې مشروط دی چې طالبانو حکومت به په رسمیت پیژندل کیږي او افغان پوځ کې به د ټولو اقوامو وګړي شامل وي. د پاکستان پوځ یوې بلې سرچینې BBC ته ویلي د اوس لپاره یوازې پر دې موضوع خبرې شوي دي او کومه مفصله تګلاره لا اوسه نه ده چمتو شوې. په یو بل خبر کې به اورئ چې د غني د حکومت ځینې غړي په بهر کې د افغان دولت د کار په دوام ټینګار کوي. د افغانستان د مخکینی دولت یو شمیر مقامات د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغانستان څخه بهر د دې دولت د کار د دوام خبر ورکړی دی. طالبان د اګست په 15 کابل ته ننوتل او مخکینی حکومت یې ړنګ کړ. په یو 18 مادهیز بیان کې چې د سهشنبې په ورځ سپټمبر 28 په سویس کې د افغانستان د سفارت په رسمي فیسبوک پاڼه خپور شوی دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د افغانستان یوازینی مشروع او د انتخاباتو او د خلکو په رایه رامنځته شوې اداره ګڼل شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې د بهرنیو عناصرو په واسطه د هیواد اشغال وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د خپل تاریخي مسؤلیت له مخې او د مشرانو سیاسي مشرانو او د ټولنې د مختلفو قشرونو او څیرو سره په مشورو دغه تصمیم نیول شوی دی. بلخو افغان ښځینه ښوونکي او صحي کارکوونکو د خپلو معاشونو غوښتنه وکړه. په ټول هیواد کې د ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو د معاشونو د پرې لپاره له نړیوال بانک او د نورو ډونرانو څخه د مرستو دوام لپاره د جدي اړتیا ته پام وړاندې کړی. کابل کې د سهشنبې په ورځ فلسطیني ښځینه ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو استازو غونډه کړې وه. د ښځو استازو خبریالانو ته وویل چې له دوو میاشتو راهیسې استازو وویل چې یوازې په دولتي ښوونځیو کې له 100,000 زیات کارکوونکو استازو د نړیوال بانک او مرستو لویه کارکوونکو ادارو څخه افغانستان سره د مالي ملاتړ د